ښاغلی غني وایي افغانان دې یو بل وبخښي. ملا یعقوب ته یې مستقیم خطاب. د روژې مهم پیغام. اشرف غني له ملا یعقوب څه وغوښتل؟ اشرف غني ملا یعقوب ته ځانګړی پیغام استولی او د روژې په مناسبت د بخښنې غږ هم ورته شوی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په یو تازه خپور کړی پیغام کې ویلي چې پکې د ملي یووالي، بخښنې او تفاهم پر ارزښتونو ټینګار کړی دی. اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي چې روژه یوازې د لوږې او تندر زغم نه دی، بلکې دا میاشت د زړونو د پاکوالي، د یو بل د بخښلو او د ټولنې د اصلاح لپاره یو مهم فرصت دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانان باید له دې مبارکې میاشتې ګټه واخلي او خپلمنځي اختلافات کم کړي. هغه په ځانګړي ډول د اسلامي امارت دفاع وزیر ملا یعقوب ته هم پیغام استولی او ویلي دي چې دا وخت د زغم، تفاهم او د ملت د یووالي لپاره مهم دی. اشرف غني له ملا یعقوب غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د اعتماد په فضا پیاوړي کړي او د سولې، عدالت او متقابل درناوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دې پیغام کې همدارنګه ویل شوي چې افغانستان له کلونو جګړو او ستونزو وروسته اوس د یو نوي فضا پیل ته اړتیا لري. اشرف غني ټینګار کړی چې د روژې میاشت کولی شي د بدلون او اصلاح لپاره یو مهم پیل وي که چیرې ټول افغانان په ګډه کار وکړي. نوموړي زیاته کړې چې بخښنه کول یوازې د یو اخلاقي عمل نه دی، بلکې دا د قوي ملت جوړول بنسټ دی. هغه ویلي چې که افغانان یو بل ته بخښنه وکړي نو کولی شي د نفرت او بې باوري پر ځای د مینې او همکارۍ فضا رامنځته کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.